له اوږد بندیز وروسته شفیق الله شفق په مسلکي کرکټ کې بیا وځلیده. سالبالیز د لیګ کې د مانچسټر اتلولي نور احمد پکې مهم رول ولوباوه. او د اسټرالیا لپاره درون زلالت بنگلاديش تاریخي بریا خپله کړه. د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی شفیق الله شفق له څه باندې شپږ کلن مسلکي کرکټ بندیز وروسته یو ځل بیا په زړه پورې توپوهنې سره د کرکټ مینوال خوشحاله کړه. شفیق الله شفق د کابل پریمیر لیګ سیالیو کې د سپین غر ویډیس لپاره د پامیر سټارز پر وړاندې په زړه پورې توپوهنه وکړه او یوازې په 28 ټپونو 4 نسوځدلې منډې وکړې چې پکې 2 څلوریزې او 5 شپږیزې شاملې وې. سره له دې چې سپین غر ویډیس 16 منډې وکړې او لوبه په یو منډه وګټله، خو د شفیق الله شفق چټک انینز د لوبې له مهمو شیبو و. شفق ویلي خپل ټول کوښښ به وکړي چې د پخوا په څیر لوبو ته دوام ورکړي او که کرکټ بورډ پرې باور وکړي یو ځل بیا د ملي لوبډلې د فینیشر رول ترسره کولو ته چمتو دی. د شفیق الله شفق دا بیرته راستنېدل ښیي چې د اوږدې وقفې سربیره هم د لویو شاټونو او چټکو منډو وړتیا لري او اوس به د هغه مینوال په تمه وي چې آیا دا پخوانی ستوری به خپل ښه پام په راتلونکو لوبو کې هم وساتي او که نه. افغان لوبغاړي نور احمد د سالبالیز د لیګ سیالیو په پایلوبه کې د مانچسټر سوپر جاینټس لپاره اغیزمنه توپ اچونه وکړه چې نوموړي د ټرنټ راکټس پر وړاندې په 10 توپونو کې 3 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې واخیستې. نور احمد په لومړیو 4 توپونو کې د راکټس دواړه پرانیستونکي له لوبې بهر کړه او وروسته د لوبډلې لپاره یو بل مهم لوبغاړی ټیم ډیویډ وکټ هم ترلاسه کړه. دغه په توپ اچونه کې راکټ سنت ونیده چې د منډو چټک بهیر وساتي. مانچسټر سوپر جاینټس د 150 منډو هدف په 5 وکټو سره پوره کړ او د سالبالیز د لیګ سیالیو لومړنی اتلولي خپله کړه. نور احمد د پایلوبې له مهمو لوبغاړو څخه و. اسټرالیا کرکټ لوبډله په خپل کور کې له یوې درنې او غیر تمه کېدونکې ماتې سره مخ شوې ده چې بنګلاديش په ډاروین ټیسټ لوبه کې اسټرالیا ته په 9 وکټو سره ماته ورکړه او په اسټرالیا کې خپله لومړنۍ ټیسټ بریا ثبت کړه. اسټرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 108 منډې وکړې خو بنګلاديش 426 منډې جوړې کړې او د لوبې کنټرول یې په خپل لاس کې واخیسته. په دویمه پاڼۍ کې هم اسټرالیا تر 204 منډو لاړه نه شوه چې د بنګلاديش لپاره مهدي حسن میراز بیا د لوبې مهم لوبغاړی و او نوموړي 15 منډې وکړې او په دویمه پاڼۍ کې 15 وکټې واخیستې. دغه راز حسن محمود هم په ټوله کې 9 وکټې واخیستې او اسټرالیا د 50 منډو هدف کې خوده چې بنگلاديش یوازې د 2 وکټې په زیان پوره کړ. دا ماته د اسټرالیا لپاره ځکه لا درنه بلل کېږي چې لوبډلې په کور کې د نړۍ د یو کم تجربه ټیسټ لوبډلې پر وړاندې په نږدې 4 ورځو کې په بشپړ ډول تر فشار لاندې راغله.